بسم الله الرحمن الرحیم. کورس د پښتو فولکلور BS پښتو دویم سمستر. د پښتو په فولکلور په لړ کې چې کومې زده کړې زموږ روانې دي په هغې کې د 5مې هفتې زده کړې یعنی موضوعات موږ تاسو سره شریکوو. په تیر لیکچر کې موږ د ادب او فولکلور ترمنځ د رفت چې کوم درې موضوعات دي د ادب پیژنګلو په هغې کې یو لیکچر وشو. په دې لیکچر کې به تاسو زده کوئ د ادب او فولکلور ترمنځ تعلق او دویم د ادب او فولکلور اهمیت او مثالونه. د ادب او فولکلور ترمنځ تعلق. د ادب او فولکلور ترمنځ تعلق په حواله دا سوال پورته کیدی شي چې فولکلور ادب ته څه ورکوي یا څه ورکولی شي. د دې سوال ساده او اسان جواب دا دی چې فولکلور او په خصوصي توګه غیر مادي یا لفظي او معنوي فولکلور د هر قام د ادبیاتو اساس او بنیاد وي او هم د فولکلوري ادب د غیږې نه د تحریري ادب آغاز کیږي. په دې هکله محترم داورخان داود صاحب لیکي د زباني ادب او تحریري ادب ترمنځ تضاد او اشتراک او د تحریري ادب د زباني ادب نه استفاده کول هم د ذکر وړ دي. فولکلوري ادب د تحریري ادب بنیاد دی. داورخان داود صاحب وړاندې لیکي د تحریري ادبیاتو اصلي او بنیادی منبع شفاهي ادبیات دي. هر ژبه کې وړومبی شفاهي ادبیات او چې املا او رسم الخط یعنی لیک دود ایجاد شي نو بیا لیکلي تحریري ادبیات پیدا کیږي. کوم ملک کې چې لیک لوست نه وي او زیات تر غړي یې بې تعلیمه وي هلته شفاهي ادبیات وي. هر کله چې د زباني ادب شاعر او زمانه معلومه نه دي په دې وجه دا د ټول ولس شریک میراث او مال دی. خو د دې برعکس د تحریري ادب شاعر او زمانه دواړه معلوم دي ځکه یو ته ذاتي یا انفرادي او بل ته اجتماعي او ملي ویلی شي. دې سره سره یو تخلیقي او بل تقلیدي یا روایتي دی ځکه یو ته پوهان اوله درجه او بل ته دویمه درجه ورکوي. یو کې سادگی بې تکلفي او خوږوالی دی او بل د تصنع بناوټ او تکلف نه ډک دی. یو کې هم د خپلې ژبې لغات او محاورې او اصطلاحات استعمال شوي دي او بل کې د خپلې ژبې سره د نورو ژبو خاص کر د پارسي، عربي او هندي لغات او محاورې هم استعمال شوي دي. دې سره سره فولکلوري د نالوستو او بې علم خلکو د خدمت او تربیت دپاره تخلیق شوی دی ځکه خو دا همیشه د ولس وروستو پاتې تپه او طبقه په نظر کې ساتي. تحریري ادب د فولکلوري ادب د رومانونو نه د فصاحت او بلاغت د یو مشهور او اهم شعري سند یعنی تلمی په ذریعه استفاده کړې ده. دغه شان اړ چې د شفاهي ادب یو اهم صنف دی په تحریري ادب کې د صنعت لغز یا صنعت چیستان شکل اختیار کړی دی. دین علاوه تحریري ادب د صنعت ارسال المثل په ذریعه د فولکلوري ادب یو اهم صنف متل نه ډیره زیاته استفاده کړې ده. د دې شعري صنعتونو یعنی صنعت تلمی، صنعت لغز یا چیستان چې ورته هم ویل کیږي او صنعت ارسال المثل په ذریعه تحریري ادب خپل لمن کې ځای کړی ده. هم په دې ډول د شفاهي ادب محاورې هم تحریري ادب په لمن کې ځای کړي دي چې تحریري ادب د ودې او خیرازۍ سبب ګرځېدلی دي. بل لوري ته تحریري ادب په افسانوي ادب یعنی فکشن، افسانه، ناول، ډرامه کې د خپل پلاټ دپاره د فولکلور نه ډیره زیاته استفاده کړې ده. فولکلوري ادب د ماقبل تاریخ د وخت نه موجود دی. پخوانو خلکو به خپل فولکلوري ادب زباني د یو نسل نه بل نسل ته حواله کولو.
د دې ادب زیاته برخه هله ولیکلی شوه چې کله چاپخانه یعنی پرنټینګ پریس ایجاد شو. د دې په نتیجه کې د فولکلوري ادب اکثر لیکوال یا خو نامعلوم او یا غیر یقیني دي. د اسلام د خورېدو نه وروستو ډیرو عالمانو او لیکونکو په خپلو اثارو کې د فولکلور نه استفاده وکړه، لکه فردوسي په شاهنامه کې، ابو ریحان البیرونی په آثار الباقیه عن القرون الخالیه کې، تاین بی په خپلو تاریخي اثارو کې او داسې نور. محترم داورخان داود لیکي دا حقیقت دی چې د دنیا بېشمېره شاهکارونه د فولکلور نه د استفادې کولو په وجه تخلیق شوي دي، لکه د ویلیام شکسپیر ځینې ډرامې، د ګویټې فاسټ، د دانتې د ډیواین کامیډي، د جان ملټن پیراډایز لاست او داسې نور. د پورته خبرو نه په ښه شان څرګنده شوه چې فولکلور نه یوازې دا چې د تحریري ادبیاتو اساس او بنیاد دی، بلکې په هر وخت او هر مرحله کې فولکلور د خام مال په توګه ډیر څه تحریري ادبیاتو ته بخښلي دي او لا یې بخښي. مثلا افسانې، ناول، ډرامې یا کیسې لپاره هم اکثر خام مواد او الهام ولسي ادب نه اخیستی شي. د ولس په چاپیرچل کې اکثر د یو ورکوټي شان کردار یا د یو دود دستور یا د یو معمولی شان واقعې نه څه داسې فلسفه او لویه قیصه جوړه شي چې هغه د ډرامې او یا ناول او قیسې مواد جوړ شي، یا یې اساس او بنیاد جوړ شي او د هغې نه بیا یو معیاري او د اعلی درجې تخلیق سرته رسي. د نړۍ ډیرو ادیبانو د دې ولسي ادب خام مواد، خیال او الهام نه ډیره زیاته استفاده کړې ده او د ادب په اسمان ځلانده ستوري جوړ شوي دي. زموږ خپلو د پښتو ژبې ډیرو شاعرانو د ټپې نه الهامونه اخیستي دي او خپل لازواله شعرونه یې پرې تخلیق کړي دي. ډیرو شاعرانو خو بیخي خپل ولسي ادب خپل کړی دی او ټوله شاعري په ولسي رنګ او آهنګ کې کوي، یعنی خپل دود دستور، اشر غوبل، کلیوال ژوند او ولسي قدرونه او رنګونه ستایي او د ولسي ادب پنګه نوره هم درنوي. نو په دې اړه هم دا ظاهره شوه چې ادبیات زیات خیالات، مواد او الهام د ولسي ادب نه اخلي او استفاده کوي. اوس راځو د دې لیکچر دویمې برخې ته، یعنی د ادب او فولکلور اهمیت او مثالونه خو تاسو په دغه تیره موضوع کې هم وکتل. دلته صرف په اهمیت باندې خبره کوو. ویلی شي چې ادب د یو قام د ژوند ترجمان وي. دغه ترجمانی د زمانه قدیم نه فولکلور هم کړې ده او لا یې کوي. لکه چې موږ زده کړل چې د ادب او فولکلور ربط او تعلق ښکاره او ثابت دی، یو بنیاد دی او بل عمارت. یقینا چې د عمارت ټول دارومدار د هغې په بنیاد وي، یعنی د تحریري ادب سره د فولکلور بنیاد او اساس په هر دور کې لازمي دی. همدغه شان چې د یو قام فولکلور څومره غني وي، نو تحریري ادب یې هم دومره د غنا او موسیقیت نه ډک وي. د غیرو د ادب په تقلید تخلیق شوی ادب د اوریدونکو او لوستونکو په زړونو کې ځای چرې هم نشي کوي. دې دپاره ضروري ده چې ادیب د خپل اصل او بنیاد یعنی فولکلور نه استفاده وکړي. لکه چې سایل صاحب وایي، مونږ په پردو رنګونو خپل مخونه ښکلي نه کړه، مونږ په پردو رنګونو خپل مخونه ښکلي نه کړه، په سر د خپلو کوڅو خاورې بادول غواړي. د ادب ژبه هله زیاته مؤثره او زړه راښکونکې وي چې د فولکلور نه یې د ژبې د پکارونې هنر راخپل کړي وي. د معنی او مضمون د ابلاغ لپاره ضروري ده چې د فولکلوري ادب د ساده او سلیسې ژبې نه استفاده وشي. د ادبي تحریر د ښکلا او خوږلک دپاره د فولکلوري صنفونو، متل او محاورې نه استفاده هم اکثر ادیبان کوي. دغسې ادب پاره چې د متل او محاورې نه پکې کار اخیستی شوي وي، د عامو خلکو د خوښۍ باعث جوړیږي.
په شعري ادب کې د سندریز فولکلور نه د ملي آهنګ او قامي ترنګ پراخپلولو اکثر شاعران خپله شاعري د عوامي خوښۍ جوګه وګرځوي او د شهرت تر بامه په کامیابۍ سره ورسي. په منظوم کلام کې د فولکلور د داستاني او قصه ییز اړخ نه هم استفاده کیږي چې په کلام کې پې د سنتي تلمي خوبي پیدا کولی شي. منظوم فولکلور او منظوم تحریري ادب دواړه د خلکو د ښه ساعت تیري او محظوظ کېدو یعنی انټرټینمنټ ذریعې دي. هم په دغه لار دا د یو قام په روزنه او تربیت کې خپل برپور کردار لوبوي. فولکلور او ادب دواړه د علم، پوهې، ځیرکۍ او د دانش د رڼا خورو د ذریعې دي. پکار ده چې عام وګړي د دې په لار په خپل علم، پوهه او دانش کې اضافه وکړي او ځانونه او ذهنونه په دغه رڼا منور کړي. امید دی چې د دې زده کړې نه به ستاسو زده کړه شوې وي، یعنې د ادب او د فولکلور خپل منځ کې تعلق او ربط څه دی او د هغې اهمیت څه دی. کور مو ودان.